هلکه اسلم خانه دا څه شی شو دا لا څه شی شو یاره السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر سلام هم نه غواړي ولې څه چل شوی دی؟ نه دا تا دا زوی دې دوکان جوړ کړی د چیش دپاره چې موږ ته سودا نه راکوي کلیوالو ته سودا نه راکوي نو څه شی پې کوئ وروره سودا به ولې نه درکوي؟ بدي کړي خوشي بدي کړي ستا ته سودا نه ده درکړي. هېڅ دې ورته ویلې نه ورغلم ورته وایم سودا راکړه سودا راکړه وینا ماما نه یې درکومه. ولې دا په قرضو سودا یې بنده کړي په قرض نه نغدې روپۍ مې ورکولې. په نغدو هم سودا نه درکوله؟ نغدې نه راکوله که نه. ته راکړه پیسې ته راکړه چې دا اوس ورشم ماغزه یې درته خلاص کړمه. ته هله څنګه سودا نه درکوې؟ دا وګوره راکړه راته پیسې ته. دا واله ها دا زړې زړې دي زړې په تندر وله. ته ما ته دا ووایه تا له په دې سودا څنګه درکړي؟ ولې وروره پیسې دي که نه؟ هغه ته ما ویلي دي چې له افغانیو پرته چاته ګوره سودا ورنه کړي. ځان سره فکر وکړه. ته د کوم ځای؟ زه د افغانستان. د همدې وطني بلکل افغاني او افغاني جب کې نه ساتي. ځه کاکا په دې تا له څوک سودا نه درکوي. ځه بله مخه دې وه. عجیبه خلک دي اوسېږي په افغانستان کې خوري په افغانستان کې لوی شوي په افغانستان کې دي او کاري راته بهرنۍ پیسې چا ډالر رامخکې کړي چا راته پسې کلدارې رامخکې کړي.